قدرمنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک مو کې تاسو جوړ روغ او خوش خوشاله به سلام را تجمل لره دوستانو. زموږ په لوی کندهار کې شایسته کندهار کې چې دا کم د درو ورځې لپاره دا نندارتون جوړ شوی دی او د بیلو بیلو ولایتو څخه د ولسوالیو څخه خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي، هغه تجاران راغلي دي، مشران راغلي دي او دا خپل نندارتون کوي او د خپل د افغانستان د ټول افغانستان هغه کم تولیدات دي هغه ګوري. د خیر سره نو ورځو تاسو زموږ سره د خبرونه در پای تعقیب کړئ ان شاء الله تعالی به خوند واخی او هم به د خپل د افغانستان د نوې تولیدات څخه تاسو خبر سئ چې موږ په خپل افغانستان کې کم تولید لرو، چې لرو چې نه لرو. دا ټول به ان شاء الله تعالی تاسو زموږ سره په دغه پروګرام کې را سره وګورئ. نو دا پروګرام بس مې راوړي. د خیر شاه جسا محترم الله دې وکړي چې تاسو هم راته جوړ روغ یاست او خوشاله به یاست. نن دا موږ دغه نندارتون ته رالو، ډېر خوشاله یو چې په کندهار کې د ډېر وخت څخه وروسته دلته داسې یو نندارتون جوړ شو چې هغه ډېر زموږ تاسې د ولایتو خلک راغلي دي، د ولسوالۍ خلک راغلي دي. په خپل افغانستان کې موږ کم تولید لرو، چې لرو چې نه لرو. نو بس دغه اوله بسم الله نو د خیر سره ستا سره دا جاغه نو خپل دغه دوستانو ته معلومات ورکړه چې دا څنګه نندارتون دی او د خپل تاسو چې کم تولید راوړی دی دا کم تولیدونه تاسو سره ستا دا زموږ تاسو دوستانو ته معلومات ورکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب تاسو راتګ ته ښه راغلاست وایو. الله مو راوله هر کله راسئ. زموږ تولیدات د مشروباتو په بخش کې دي چې هغه کې څلور رقمه انرژي لرو د هایف په نامه، شفا په نامه غټ نکتار یا لیتره نکتار لرو، کوچنی نکتار لرو، نوشابې لرو، شفا نار فلزي لرو، پیپسي مرانډا ډیب لرو، په حساب لیمونات لرو. رقم ځای رقم خوندنه په بل بخش کې موږ تولیدات لبنیات په بخش کې دي چې د های ملایي یا د های خامې په نامه تولیدېږي. های شودې دي په درې څلور رقمه کې خوندونه پسته او بادام او کیله او ساده. بس کور مودان حاجي صاحب محترم دا دوستانو حاجي صاحب چې کوم نومان درته یاد کړل دا ټول زموږ خپل د افغانستان تولید دی. خپل دوستانو دا زموږ د خوچلۍ شمس مدینه کارخانه ده، SMS دا زموږ مارکه ده او زموږ څخه ګول چې دی پر نړیوال سټنډرډ باندې برابر څخه ګول دی. او بل انګلارنګ موږ تولیدوو، دا د مسو تار تولیدوو، هغه ساده ستریا تولیدوو او زیات چې دی دغه ساختماني څخه ګول چې دی دا موږ تولیدوو. تولیدات معلومات زموږ دوستانو ته ورکړئ. دا خو زموږ دغه دی تقریبا کندهار فارم هګۍ تولید دی. دغه دی نو تقریبا دغه 2010 هګۍ چې دغه غټې او دغه بیا چې یو ژړ لري. د دې تولید چې دی ډېر دی او هغه تولید تقریبا په هفته کې 2-3 کارټنه سره برابرېږي. زموږ فارم چې دی په ډنډ ولسوالۍ کې دی او نمایندګي مو په کندهار کې وه. څومره کارګر مو د ځانه سره درولي دي؟ تقریبا دغه 20 کاسه 25 کاسه تقریبا په فارم کې را سره دي او په نمایندګي کې بیا چې تقریبا 8 کاسه ورې په نمایندګي کې را سره دي. ډېر پر ځان رسوي. تقریبا ځان ستا خو دا به د ورور سره معلومات وکړو. دا ماچول کلوشي دي، دا څه شي دي؟ دا چملي بوټ ته وایي. چپلي بوټ که چپلي کباب یا چپلي بوټ. چپلي بوټ دا نور دا خو نه مغه پخوانی شی معلومیږي. دا زنانه ودي پخوانی شی دی بس پخوانی سپنسر هم په شو کې دا اوس باندې یعنی دا سپنسر مثال که ځان ته جوړوي دا بخش دی د غلي د زموږ تاسو خپل تولید دی که دا زموږ خپل تولید دی و شدلې جوړیږي و دلې کندهار کې جوړیږي کندهار کې جوړیږي ډېر بس خدای مو په کاروبار برکت واچو. دوستانو سره مساله چې دا کړای مساله ده، کړای مساله او سر چرګان نه دي چاپل سرخ چې پر هغه ماچی او کړای چې پخې ډیره ترخه ده. جر وای وژي هغه ده دغه به دغه د ګرمه مساله او جانانه ګرمه مساله ګرمه مساله ده. دا دوی چې به دي دواړه یو شی دي عموما د کټیوي د پاره نه خود لوبیا ارڅ ته پاره کار دغه چې د بریاني ده. دا بریاني مساله ده. بریاني مساله دا چې به دغه چی شي دي
دا هم د دغو جزونه دي موږ دلته لږ کړي دي بیا ډبلو ته واچولي دي نومې دي یعنې دغه راته ووایه دوستانو ته دغه معلومات ورکړه چې دا زموږ تاسې خپل تولید دی هو دا خپل د کندهار تولید دی خپل د هلته په لو والي کې مو مشترکت دی بیا به هلته هم تاسو راسئ وګورئ بیا هلته خپله د بلې خوا سره راوړئ د خپل افغانستان د کندهار دی معلومات ما دوستانو ته ورکړئ لومړی خو تر هر څه در مخه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په ټولو اورېدونکو لیدونکو ته لکه څنګه چې دا شیان تاسو وینئ چې د اوسپنې تولیدات دي چې مخکې به د خارج ملکونو څخه راتلله واردېدله نو اوس په خپل افغانستان کې الحمدلله زموږ خلک په دې وتوانېدله چې په خپل افغانستان کې موږ دا تولید وکړو د سیخ په بخش کې او د ګاډرانو په بخش کې البته عیني ګاډران دي یو سیمټي ګاډران دي چې دا سیخونه پکښې کارېږي هغه هم د لې په تولید رسېږي د لې وطني تولیدات دي چې هغه هم زموږ څخه د وطن تولید دي او یو د عیني ګاډر چې دی د الف څخه تر یا پورې ټوله د لې وسوس الحمدلله په کندهار کې تولیدېږي دوستانو راځو درته ستاسو سره مې وعده کړې وه چې یو شی به زموږ خپل د افغانستان که د کندهار که د افغانستان د هر ولایت یې تاسو ته به معرفي کوو حاجي صاحب خدای دې راوله څنګه یې سیاست مشر دي تاسو ښه یاست په خیر یاست دوستانو ته که لږ معلومات ورکړې دغه اوسپنې تا ایښي دي دا د چیش دپاره دي او د چیش ته کار کوي دا خو د الریا سلطاني په نامه موږ یو فابریکه لرو په شوراندام کې په کندهار کې موږ تقریبا 220 کلمه جنس تولید لرو د دغه پرزو په دې کې ډېر پیسې دي چې دغه د پولیانو ده چې مثال ژرندو ته ترشلان ته مختلفو مشنري ته لګېږي په دې کې موږ د پنبو د کارخانو مشنري پرزې هم لرو او دا بعضې برمې چې دي د هغه برمو پرزې هم لرو تقریبا 210 کلمه پرزې تولید موږ دلې لرو دا چې د مخه د نورو ملکو څخه راوړل کېدل اوس دلې په خپل افغانستان کې بیا په کندهار کې د دې شان ټول تولید چې دي موږ دلې تر مخه د بلو ولایتونو څخه راتلل نه نور د خارج څخه ټول راکړل اوس دلې الحمدلله هر څه تولید چې دی هغه ټول موږ دلې کوو دلې خلکو بس شکر دی الحمدلله الله پاک دې بس تاسو ته بریا درکړي چې تاسو خپل افغانستان ته وروره کار وکړئ او خپلو غریبو خلکو ته خدمت وکړئ ان شاء الله بس خلک سره موږ دا خواهش دی چې خپل د افغانستان تولید وکاروي هغه رانیسي او دغه استفاده وکړي کور مودان الله مو عزت وکړه دوستانو څونه ښه خبره ده چې دا هر څه ته کار کوي دغه مشینګري ته نو دا حاجي صاحب د کور ودان چې دا شیان تولید کړي دي او افغانستان دی په افغانستان کې چې شیان موږ نور هم خوشحاله کېږو چې بل مملکت ته موږ تاسې ورته مجبوره نه سو درته وایم تا ته وایم پوه شوې دوستانو دلته رالو د خیره سره دغه ورور ته به هم راسو او د دې هلکه ته لږ نه کې داسې شه چې دغه خپلو دوستانو ته موږ دا شیان ښکاره کړو دوستانو تاسو ته معلومېږي چې دا څه شي ده توره یعنې دا هم یو کمال دی هغه خوا ته څه چې راسه خوږ نه شي دوستانو داسې تورې هم جوړې کړي دي او دغه موټران دي دلته راسه او دغه ښکاره کړه دي دوستانو ته دا ماشاءالله ته ورته وګوره ښایسته شیان یې جوړ کړي دي او دغه ډېر ښایسته موټر دی بیا کارچا رانیوئ دا موټر په خرڅوو او دا رخشه په انعام کې ورکوو خدای دې راوله زما ورور څنګه یاست صحت ښه دي تاسو ښه یاست په خیر یاست جوړ روغ یاست دغه ستاسو خپل د لاسي کار دی دا زموږ لاسي کار دی ښه دا تاسو خپل یو دوکانداري کوئ که یا د هغسې نمایش ته مو ایښي دي یا دا موږ دوکانداري کوو چیرې کوئ د شپږمۍ سالون سره دی سپوږمۍ سالون سره دغه تاسو خپله جوړوئ د دې تر څنګ څه شي جوړوئ د دې تر څنګ دا پلیټونه دي دا مشالاوي دي ښه دا تابلووي دي دغه شیان داسې رقم شیان دي ماشاءالله دغه شیان هم تاسو جوړ کړي دي دلته راسه ریحان جانه دا ورته وګوره څونه ښایسته ځای جوړ کړی دی او دا هم ماشاءالله د خپل لاس هنر دی الله دې بس پر هنر برکت ورکښېږدي دوستانو چې یو شی درته ښکاره کوو او موږ دغونه نور هم خوشحاله کېږو چې زموږ خپل د افغانستان دغسې تولیدات او داسې خلک داسې ځوانان شته چې هغه دلته داسې کارونه کوي بس الله مو راته کامیابه کړه وروره خوشحاله سول وروره جانه چې داسې ښه ښایسته پر دغه نور هم ښه شیان جوړ کړي چې موږ نور هم په خوشحاله سو او زموږ تاسې دوستان یې وویني چې کم مسافر دی هغه وایي چې په کندهار کې څه شته په افغانستان کې څه شته نو دغه شیان شته دوستانو ځوانان مو دغسې ځوانان دي ماشاءالله الله دې کامیابه لري ریحان جانه دوستانو رالو د خیر سره د حاجي صاحب ته خدای دې راوله لږ راوسکېږه یخ دې ښه دی چې څه سره نږدې وي هغونه به تودېږم دغه خپل زموږ تاسې دغه دوستانو ته معلومات ورکړه چې دغه د نندارتون کې تاسو دغه بیټریان ایښي دي او دغه څه شي مو ایښي دي دغه معلومات خپلو دوستانو ته ورکړه زموږ ته خپل تولید دی که د بلې خوا دی نه زموږ تولید دی ټول یو بکسای چې دی یو پلاستیکي کور چې دی دا تر اوسه موږ نشو تولیدولی او دویم هغه یو دغه سپریټر یو دغه هغه چې دی
جدا کوونکی دا د چین تولید دی نور موږ د زړې بیټرۍ رانیسو د هغې نه موږ پیور سرپ یا سرپ تولیدوو او د سرپو تر څنګ دغه اکسایدونه دي چې یو رقم اکساید موږ تولیدوو هغه په مختلفو درجو باندې تغذیه کوو بیا د هغې نه وروسته موږ په پلیټ تولیدوو په کوم سټنډرډ چې خارجي بیټرۍ جوړې دي په همغه سټنډرډ بیټرۍ جوړوو هغه بیټرۍ بیا په زړه کور کې یا په یوز کور کې بیا بیرته پیټ کوو تر څو چې هغه پورې د دوام ورکوو تر څو چې خپل کور په لاس راوړو یا په خپل کور جوړوو دغه څه دي دغه معلومات د دوستانو ته ورکړه دا د سرپ اکسایدونه دي دا لومړی درجه اکساید دی بیا د یوکوري یا د تودوخې په هغه کې په دوام هغه بدلوي بیا په دریم بدلوي دا د دغه نه بیا په یوه فورموله جوړوو هغه موږ هغه ته ورکوو دغه ګریډ ته ورکوو پلیټ ته جوړیږي بس خدای به کامیابه کړه وروره بس موږ به دعایو درته کوو الله مو بس پر کاروبار برکت کښېږده دونه توان دی الله پاک درکړي چې تاسو اوس دغه بیټرۍ خالي کورونه د بله ځای راوړئ باید هغه هم تاسې خپل دلې خپل په افغانستان کې جوړ کړئ قربان اوسم دوستانو زه داسې به ګرځو قرار د خوشحالۍ و خواته پسې را روان یو دا چې هغه زموږ ستاسې په کورنۍ کې زموږ ستاسې فامیلونه یي زموږ ستاسې وروره هغه خوشحالیانې کوي چې وایي که اختر دی هم نکروزې دي او که واده دی خوشحالي ده هم نکروزې دي نو دوستانو په دغه نکروزو به بیا هم موږ تاسې خوشحاله سو ځکه چې دا زموږ تاسې په ټولنه کې ډېر استعمالیږي اول خو وروره خدای دې وکړي تاسې به راته جوړ روغ به یاست خوشحاله به یاست دغه معلومات و خپلو دوستانو ته ورکړه مننه ژوندی اوسې حاجي صاحب محترمه ستاسې راتګ زموږ دپاره ډېر ښه دی زما نوم عبدالقدیر دی د کندهار یو صنعتکار یم نو زه خپله دغه د نکروزو کارخانه لرم او دغه زموږ د وطن تولید دی مخکې د نورو هېوادو څخه راتللي خو اوس یې موږ دلته خپله یې جوړوو تولیدوو یې نو دغه نکروزې چې دي د خوشحالۍ په مراسمو کې زیات استعمالیږي ودو کې اخترو کې ټول موږ سره اشنا یو نو موږ دوه رقمه نکروزې لرو چې یو وچې نکروزې دي او یو لندې نکروزې چې کندونه ورته وایي زموږ څه خلک وو دواړه ښه بازار لري ښه استعمال لري نو مختلف رقمونه زموږ سره شته انشاءالله بس کور مودان بس الله پاک مو کامیابه کړه وروره چې در مخه تاسو د بل هېوادو څخه دا نکروزې شیان راوړله او اوس تاسو دلې خپل په خپل کندهار کې دا د صنعتي پارکو کې دا د ډېرو خلکو شرکتونه جوړ کړي دي او دلې خپلو ښاریانو ته خدمت کوي الله مو کامیابه لري خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ وروره دوستانو دا د رالو د خیره سره او دغه هغه زموږ ستاسې هغه کټو چې بولي وایي د کټوي دارو دي یا د یو کتغ متغ داسې دارو دي او هغه ترخه بریاني هغه دارو دي د خیره سره دغه راته معرفت یې راته وکړه د خیر خپلو دوستانو ته د دې سره هغه سره مساله چې دا کړایي مساله ده کړایي مساله هو سره چرګان دي چاپله سرخ چې پر هغه ماچي او کړایي چې پخې ډیره ترخه ده جر وای وژي هغه ده دغه به دغه د ګرمه مساله او جانانه ګرمه مساله ګرمه مساله ده دا دوی چې به دي دواړه یو شی دي عموما د کټوي دپاره نخود لوبیا هر څه دپاره کار کوي دغه چې د بریاني ده بریاني مساله ده دا چې بیا دغه څه شي دي دا د دغو جزونه دي موږ دلته لرده کړي دي بیا د بلوت راچولي دي ونوم نه دي یعنې دغه راته ووایه دوستانو ته دغه معلومات ورکړه چې دا زموږ ستاسې خپل تولید دي هو دا خپل د کندهار تولید دی خپل د هلته په لووالي کې مو مشترکت دی بیا به هلته هم تاسو راسئ وګورئ دغه در مخه به پخوا وخت کې نه دا ډېر خلکو دا زموږ ستاسو ښاریانو به دغه ویل بلکې ما پخپله دغه ویله چې دغه مسالې به د بل ځای څخه راتللې د پاکستان څخه کراچي څخه راتللې او په دغه کې به دا خلکو ویله چې په دې کې هغه براده ډېره ګډوي تاسو د براتې څخه کار اخلئ او یا موږ انشاءالله یا چې راشئ نو بیا هلته دغه کېږي او دا بیا ډېر ښه شی دی دا پر کبابو پر پکوړو پر چپسو پر دې باندې لویږي دا ډېر ښه مساله ده ډېر ښه قربانې شم چې دوستانو ته دې معلومات ورکړئ دوستانو ښایسته مساله ده او زموږ ستاسې خپل د کندهار تولید دی الله مو کامیابه کړه الله مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ دوستانو راغلي یو د خیر سره انشاءالله تعالی حاجي صاحب هم دغه څو د پلان چې کوم ایښي دي زه فکر کوم چې دا به یوناني دوا یي او په دې کې دغه ګولیانې دي او دغه دي دغه زموږ دوستانو ته معلومات ورکړه څنګه دوا ده ستاسو ته السلام علیکم ټول لیدونکو ته زه کوم سلامونه وایم وعلیکم السلام زموږ د یوناني دواو کارخانه ده طلایي شرکت دی طلایي شرکت یو زموږ مشهوره کپچه ده چې ټول مشتریان یې پېژني چې په هر کور کې یعنې 80% کورو کې طلایي کې د معدې کپه ده ښه دا د معدې معدې ته کومه فایده رسوي معدې چې په لري دپاره کار نه کوي نو د هر څه دپاره کار کوي معدې ګیسې باد و بریښتې حتی نوزاد کشیانو ته مازې شما ورباسه زموږ سجانیان نه یې شما ورباسه او د څنګه د بواسیرو کپسول دی خوني بواسیرو کپسول دی دې کپسول د څنګه بادیم تم کار کوي او دا چې د
ډنګرېدو کپه ده چې ما به ډنګر کې انشاءالله 3 کیلو انشاءالله زموږ دغه شان د مخ هندي راکړل اوس د دې عینومې کې زموږ په کندهار کې ماشاءالله ټولو بس دغه ښه خبره د دوستانو په دغه ماته ډېر ښه خوند راکوي چې در مخه دا د هندوستان څخه دا جوړ راکلی او اوس شکر دی دا په خپل افغانستان کې په تېره په خپل کندهار کې دا د موږ د پایلومینې کې دغه د ورور خپل کاروبار کوي او د خپلو ښاریانو ته خدمت کوي الله مو په خپل کاروبار کې کامیاب لره ژوندي اوسئ ګران افغان او کیمرې شاته رویحان جان بس تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو نو دوستانو اوس اجازه در څخه اخلو پر لوی الله مو سپارم الله پاک دې وکړي چې تاسو زموږ دغه پروګرام څخه ښه خوند اخیستی او د خپل افغانستان د تولیدات څخه مو خوند اخیستی لیدلي مو وي نو بس ډېر خوشحاله اوسو موږ خوشحاله یو خدای دې تاسو هم راته خوشحاله لري نو دوستانو بس اجازه راکړئ پر دغه ځای باندې د خدای په امان لوی الله مو سپارم